ناظم صاحب دا دریم جمعات د ملخ په شان چې ناستې په دې ځمکه باندې د جمعات نه بیټري پټه کړې ده او د شیشې پسې خپل وس دسکو جدا ځوان په ان شاء الله راغی پوه شي او شیشه مې ته بچ کړه نو اوس ان شاء الله د کلیوالو په وساطت سره او په مشوره سره نن چې دلې یو داسې نازیبه سزا ورکړو چې بیا په بډبیر کې څوک د غلا کوشش نه کوي شیخ وبسته کنه ماشاءالله دا څه کار وکړي د رومان چخره دربار ته پیش کړي دله مخ تور کوي او په خارې سور کوي چې چا سره بیا سترګو لګولو قابل نه زبس د ملک مې لورک کوخه بیا باندې کوي ناظم صاحب ما یو کو زما خره تاسو وزګار شوی پای پسې رالم هغه خره خو بس هغه سړی غلا کړی و بس هغه په موږ د ملک تړي بار کو لکه نو زما خره او کنه ناظم دا خره نو هغه خو هغه غل په تختې ولاړو کنه اره ولا کله بوتاوره سره رومانچا کا سره مړن کی دا زما خره ناظم بس راځي ملګری اخري لکو څنګه به لکوي دا ول له پوښ د بدخشان کولا کې وسیله وشي دا یو دغه سړی راغلی او په 600 روپیا مې ته واغسته کله کدی به غره په سزا کې جزا حاصل کړه لکه ناظم صاحب دا غیا پسې راوړم اوګه اولې زما خره خره دا لاسه شي دی ایروریا دا درې سلو جوړې چپړې دا والا 500 روپیا را بالکل والا خوشاله به ها دا ټول خاندان دي کیږي بای بای ټاټا ګډ بای گیا مال ځین چا خوراټینګ کم پوه شو اورته ورولم الکه رونه سي درونه اندا پکې سړي ځامن ځوانان دي ایجوکیټډ دي په یو ټکی باندې نه پوي را به شروع ما ته بر ما تاسو بتولا ګوري من دا څه خبره شو گزاره کوم اے خانه دا بیا څه چلې چرته رواني د حساب کتاب دی کنه اترا زوی دراغله دي دا وی اټابات ته چکل خدای شته زماړه نه کی او لکه ډیره پسین خته دی پوه شو نو بس لکه اوس ته وای نو بس کوته وای چې ځه جو خو سیدا کوی چې نه ځه مې خدای دې قدم کېدم چکر له خو دې پرېدم په یو شرط څنګه یو څو ته پوښتنه ورنه کوم داغه جوابونه براکې وای کنه جی په خاندان کې ټول نه خخه سوکتا ستامور او جګړ ماره خزه سوکتا امامور او صحیح سړی سوکتی اتاپلا او ران سړی سوکتی اماپلار او مینانا کلک سوکتی اتارور او بے غیرت الک سوکتی امارور او شریف جنې سوکتا اتاخور او جنگ ببر جنې سوکتا اماخور شکر دې چې سړی مې پوه شو الګه دا وخت دې پټه بدل نه چلوله دا څه پټه پټه لکه دته ما سوات یاد کو او دوی بټاګرام ته ها 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 او لارشم زه وځي Bye bye. Tata. Goodbye. Yeah.